هغوی خندل ورپورې ده به ویل که ماته خاندي هغوی خندل ورپورې ده به ویل که ماته خاندي د خان حجره کې یو مزدور خپله قصه کوله حاد جړل مجنون جړل سیاچاهي هم جړل فرهاد جړل مجنون جړل سیاچاهي هم جړل دې لیونو ته چې منصور خپله قصه کوله. سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ عادلرمان یم او د خپلې پاڼې عادلرمان نه تاسو سره نیغ په نیغه یم. څه موده مخکې مې بېوسه مینه نظم ریکارډ کړی او ډېر ملګري به یې پېژني هم د هغې نظم خالق او سیاچاهي صاحب را سره په پروګرام کې مېلمه شوی دی. د سوشل میډیا د لارې هم خپل یو ځانګړی نوم لري. خبرې ډېرې کول نه غواړم راځو سیاچاهي صاحب له سلامونه سیاد صاحب. وعلیکم السلام عادلرمان ډېره مننه او سلمان علي کاروان هم ډېره مننه کوم د محمد عمران عدنان مشال او شاهد شاداب چې هغوی دې پروګرام کې شریک شو او خپلې مینه موږ سره شریکه کړه. یو جهان مننه. سیاد صاحب څه غزل را سره شریک کړي؟ غزل څه شعرونه زړونه ذهنونه ضمیرونه په پیسو خرڅېږي زړونه ذهنونه ضمیرونه په پیسو خرڅېږي په دې بازار کې ډېر څیزونه په پیسو خرڅېږي او په یو لاس خط راکړې بار په بل پیسې واخلي په یو لاس خط راکړې بار په بل پیسې واخلي او په ما جانانه ستا خطونه په پیسو خرڅېږي. ډېره مننه او غزل زوړ زمونږ په زړونو داسې خور دی چې توبه وباسه زمونږ په زړونو داسې خور دی چې توبه وباسه او ستا د ښایست خو دومره زور دی چې توبه وباسه. مننه. زمونږ په زړونو داسې خور دی چې توبه وباسه او ستا د ښایست خو دومره زور دی چې توبه وباسه. او ته څه خبرې دا خو مونږ چاته حال نه وایو ته څه خبرې دا خو مونږ چاته حال نه وایو ته څه خبرې دا خو مونږ چاته حال نه وایو بېوسي دومره لوی پیغور دی چې توبه وباسه. او دغه یو شی پکې تاسو ته خاص تاسو ته ډالۍ چې سوات ته به درشم خو غر ته درختلی نه شم سوات ته به درشم خو غر ته درختلی نه شم ستاسو خو داسې ځای کې کور دی چې توبه وباسه. ډېره مننه. سوات ته به درشم خو غر ته درختلی نه شم ستاسو خو داسې ځای کې کور دی چې توبه وباسه. او زه چې د دې خلکو د زړونو د نفرت ته ګورم زه چې د دې خلکو د زړونو د نفرت ته ګورم زړه مې د ژوند نه داسې تور دی چې توبه وباسه. او ویل یې ما به پې سیاد شاخي بې وخته مړه کې ویل یې ما به پې سیاد شاخي بې وخته مړه کې او زما خو داسې شکي رور دی چې توبه وباسه. ډېره مننه ډېره مننه. یو بل غزل هم را سره که شریک کړي نو خوشحاله به شو. څه شعرونه دي نوي په لوی قسمت مې ستا د سرو شونډو خواږه ومنتل په لوی قسمت مې ستا د سرو شونډو خواږه ومنتل زه خو باچا شوم په لاره کې مې سره ومنتل. او ما به اکثر ترنه ټپې د خپل وطن اورېدې ما به اکثر ترنه ټپې د خپل وطن اورېدې چې پردي ښار کې به مې کله پښتانه ومنتل. ډېره مننه. د جنګ تیاره کې لی په لی ورپسې وګرځېدو د جنګ تیاره کې لی په لی ورپسې وګرځېدو آخر مو خپل بچي په خپل کلي کې مړه ومنتل. د جنګ تیاره کې لی په لی ورپسې وګرځېدو آخر مو خپل بچي په خپل کلي کې مړه ومنتل. او نصیب دی تاسو له ایرو کې خدای لالونه درکړه نصیب دی تاسو له ایرو کې خدای لالونه درکړه او مونږ د ژوند په سمندر کې تور ښکاره ومنتل. ډېره مننه. او سیاد شاخي خو نن څه بل شانته خوشحاله ښکاري سیاد شاخي خو نن څه بل شانته خوشحاله ښکاري او په دې ګودر کې چې آخر ته داسې څه ومنتل. ډېره مننه. یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه سیاد صاحب چې موږ له مو وخت راکړو او بیا هم ډېر